سلام علیکم ستړي مسئ امید کوم چې ټول به جوړ یاست په صحت به روغ یاست. په تیره ویډیو کې موږ د روشاد نصیر احمد احمدي صاحب چې کوم ناول و د بوډا او د ليوانو پلونه د هغه ریویو موږ اخیستې وله. په نننۍ ویډیو کې به موږ د هغه ناول چې کوم ټایټل و بوډا او د ليوانو پلونه د هغه په معنا د هغه په مطلب به موږ سر خلاصو چې لیکوال دا نوم و د ناول ته څنګه ورکړی دی، په څه معنا یې و یا څه مقصد و. بوډا او د ليوانو پلونه چې کوم ټایټل دی د هغه هر سړی په خپل حساب باندې د خپل دماغ د خپل سوچ سمج په حساب باندې د هغه مطلب اخلي. نو زما په حساب باندې د دې دوه مطلب ولو کوم چې د یو دوه پیرالل لاین یا دوه سات روان دوه لاینو په شکل باندې وو. اول لاین دا چې کوم مطلب چې ولو هغه لکه څنګه چې لیکوال په خپل ناول کې ذکر کړی دی په اخره حصہ کې چې مثال بوډا چې څنګه د کور سووتی روان سلو نو الک چې د شاده خوا پسې وواتی چې پسې کتل سار وختي ولو رڼا لا سمه نه وسوي نو په واوره کې د بوډا پلونه کللي ولو شاته چې دی په شاته پسې روان نو بیا چې د مخته چې پسې ولاړی د بوډا د پلو سره سات یې د ليوانو پلونه ویلدل نو بیا د لږ وبېرېدی وډارېدی نو برتر روان سو چې سوچ یې وکړي چې خدای خبر بوډا به ژوندی وي نه به وي د ليوانو ښکار سوی به وي نه به وي ښکار سوی جن پاته به سي که به نه سي پاته. نو په دا سوچ دی برتر روان سو د هغه څه وبېرېدی د ليوان د پلو څه وبېرېدی چې مخته ليوان دي نو دی برته د کور په خوا روان سو. نو داسې د ناول اختتام کیږي. یو خو دا د لږ وضاحت یې کم کړی و کوم چې ډېر خلک وایي چې باید دغه ذکر یې کړی و. او دویم لاین یا د مطلب چې کوم مطلب یا معنا چې کوم دویم پیرالل لاین و دغه موږ داسې اخیستی سو چې هغه از میټافور دغه مطلب اخیستل سوی دی کوم چې ترال د ناول چې کوم ګرده کیسه ده یا ګرده کہانی ده یا ګرده تیم ده هغه یې اخیستی ده چې مثال په اول سر کې د بوډا ژوند لږ په امان وي لږ په برابر وي ګوهدی په خپل قوت کې وي خپل ځان ساتلی سي خپل وس و توان کار کوي نو سوکه دی پر خطر باندې را روانیږي یا د ژوند پر اخرنۍ حصہ باندې را روانیږي چې بیا د زوی د سجي دی برته بیا لاچاره سي بیا سری سي د هیڅ ګزاره هیڅ بسر نه وي نو دی بیا در بدر ګرځي پر اجرو پر جماعتو باندې ګرځي خپل گزاره کوي خپل د ژوند اخري شپې شماري نو داسې دی خطر ته روان وي لیکن هغه خطر نسی ښکاره چې هغه دی مثال مړ سلو نسو مړ په څال کې مړ سلو ژوند په څال کې د ژوند ختمه کیږي یا نه کیږي دغه کوم چې دی د زوی په حال اول پسې روان وي چې دغه زوی حال دته ملاویږي نه ملاویږي نو ګو هغه اخري حصه چې کومه ده هغه بغیر ډسکشن پاته سوی ده یا لیکوال په خپل ناول کې نه د ښکاره کړی نه د ډسکس کړی نو دا ترنګ دا دویم مطلب دی چې کوم د ایز ا میټافور اخیستل سوی دی د ګرده ناول ترور د ګرده ناول چې کومه کیسه ده هغه سې اخیستل سوی دی چې د اخرنۍ چې کوم اختتام وي هغه بالکل نسی ښکاره چې توا د اختتام یې ښه وسو که بد وسو دته د زوی حال معلوم سو که نسو معلوم دی د ليوانو سره مخامخ سلو که نسو معلوم هغه خطر چې کوم ورته وایي چې بیا سرې به پر د ژوند تیر سي بیا سرې مرګ به ورله راسي هغه دله رالی که نه رالی نو داسې دا دوې مطلب دي یا دوه لاینونه دي. په اول کې دا چې مثال د ليوانو سره دی مخامخ سو که نسو مخامخ کوم چې په ناول کې ذکر سوی دی. دویم هغه میټافور مطلب چې موږ اخیستی سو هغه داسې چې هغه کوم چې موږ د خطر سوچ کوو یا ګمان کوو چې دی به د بیچارګۍ د لاچارۍ د مرګ سره مخامخ کیږي چې بغیر زوی به پر ده تیریږي یا به در په در پر دی باندې مرګ راځي نو هغه د دی د هغه مرګ سره مخامخ سو که نسو مخامخ که یا دی د خپل زوی سره ملاو سلو یا خپل زوی علاوالې معلوم کړي نو داسې دویم چې کوم مطلب دی میټافور چې کوم مطلب دی دا هغه هر سړی پر خپل حساب باندې هر لوستونکی پر خپل حساب باندې اخیستی سي. زما په سمج باندې دغه څه راغلی شاید د ستاسو په سمج باندې نور څه درغلی که څه داسې وي خو ضرور راسره شریک کړئ په خوشحاله کیږو. او لیکوالان چې کوم یې ناول په داسې حالت کې پرېږدي چې هغه موږ هغه د انګلیش یو ټرم استعمالوی سو چې اوپن انډډ دغه ورته وایي کلایمکس ورته وایي چې دی پر داسې لارې پرېږدي چې د هغه هېڅ اختتام نه وي تا ته هغه اخري کړۍ نه کړي په ګوته چې د اختتام ایا ښه وسو که بد وسو نو د هغه څه د دوی کوشش هم دغه وي چې زه لیکوال خپل یو مطلب ورکولی سي ځکه چې لیکوال دی خپل یو دماغ لري د هغه په حساب باندې به د سره زیات سے زیات یو کلایمکس یا دوه کلایمکس راسي چې یا کلایمکس یې ښه ولو یا بد ولو یا څنګه وو یا څنګه نه وو یا د ښو بدو څه ماسې وه څنګه کلایمکس ولو چې ډېر بېلابېل کلایمکس راځي
او د اوپن انډډ کلایمکس پرېښولو غټ مقصد دا وي چې هر سړی خپل سوچ پر وکړي، خپل د دماغ او د خپل سوچ سمج مطابق پر هغه باندې غور او فکر وکړي چې آیا د دې دغه به څنګه سوی وي، اختتام څنګه سوی وي. نو په هغه کې چې څونه خلک ناول وایي، فرض یې که 10 کسه ناول وایي نو به د دې 10 قسمه کلایمکس راځي. د خلک 100 کسه یې وایي، 100 کسه یې وایي، 200 کسه یې وایي، 1000 کسه یې وایي، چې څونه تعداد لوستونکي د ناول وایي هغونه خلک به پر دې باندې کم سے کم په ذهن کې به ورګرځي چې آیا د دې کلایمکس به یا داسې وي یا به داسې وي. نو داسې د لیکوال غټ مقصد دا وي چې کلایمکس اوپن انډډ پرېږدي چې هر سړی خپل سوچ خپل غور فکر پر وکړي. نو دا د لیکوال غټ دغه وي، مطلب وي یا مقصد وي یا معنا وي. نو دا د ټایټل د ناول چې کوم ټایټل و د هغه په حواله باندې یو کوچنی وضاحت ولو چې 2 وضاحتونه یې موږ بیان کړو. ستاسو په سمج باندې به خامخا به څه درغلی وي، که څه سر په خلاص شوی وي یا زموږ د دغه سره د سوچ سره اتفاق ساتي نو ضرور راته ووایاست، موږ په خوشحاله کیږو. نو د نن ویډیو دغونه وله، خدای په امان، الله مو وساته.